د څو میاشتو راځي د کرونا ناروغتیا له کبله چې سکولونه کالجونه بند دي او د بندیز د لاسه زیات خلک کورونو کې ناست دي، نو په دې محل کې د سوات بعضې خلکو او اوس د سکولونو استادانو او طالب علمانو د سوات ښایسته غرونو ته چکر لا تک شروع کړی دی او تېره ورځ د سوات د شخصي سکولونو ماشومانو او استادانو د سوات د کالام درې ښایسته سیمې جګبنال چکر ولګو. جګبنال درې ته د تلو لپاره د کالام بازار نه په ګاډي کې د بیون پورې د 40 منټو سفر دی او د بیون نه بیا په خپلو پښو د 1 ساعت سفر نه پس د جګبنال باندې ته خلک رسي. د جګبنال دره ډیره ښایسته ده او چارچاپیره په غرونو په دې ورځو کې هم واورې پرتې وي. چکر لاتونکي مدثر علي سادي وایي چې دلته د راتګ سره د لاک ډاون یا د بندیز هغه بوریت مو ختم شو. دا چې دی نو یو بهترین سپاټ دی د یو ریکریشن دپاره. دلته کې دا برفپوش دا غرونه چې دي دا موږ باندې خپل سحر تاری کوي. د دې ځای دا ګرینري دومره ښکلې ده چې لکه موږ دا څومره لاکډاونز او دا دونه دغه تېر کړو، موږ پکې دا بوریت تېر کړو، نو هغه ټول بوریت هر څه ختم شو دلته کې. جګبنال باندې یا غر ته تلونکي لار باندې هر اړخ ته شینوالی دی. تلونکي ته نن وایي چې د لار کې صفا هوا او د لارې تګ یې هم خلکو له مزه ورکوي. جګبنال ته تلونکی ذیشان احمد ډیوه ته وایي مونږ د ملګري نن دلته راغلي وو د جګبنال باندې ته او مونږ د شپې په نیت راغلي وو. دا ځای چې دی ډېر زیات ښکلی دی، ډېر زیات ګرینري ده او دلته ځنګل هم دی. جګبنال ته د رسېدو سره دغه طالب علمان او استادان وایي چې د څو میاشتو د لاک ډاون او ذهني دباو مو ختم شو او په پاکه هوا او ماحول کې مو وخت تیر کو. دغه تنانو ځان لا د مازدیګر د چای سره ګرمې پکوړې پخې کړې او ویې خوړې. څه ماشومان چې اول ځل جګبنال باندې ته تللي وو وایي چې دا ډیره ښایسته سیمه ده. تلونکی سید ماشا وایس اف امریکا ډیوه ته وایي جګبنال چې دا د باندو یو سیریز دی او لار چې د انتهایی ښکلې لار ده، په غونډه لار چې دی په ځنګل کې ده. دا باندې چې دی چارچاپیره ځنګل دی او ځنګل نه بهر چې دی بیا غرونه دي، هغه غرونه چې نن سبا چې دی فل د واورو ډک دي. جګبنال باندې کې هر کس د شپې تېرول لپاره د ځان سره خیمه او ګرمې کمبلې وړې وي او کله چې د شپې یخ سیوا شو نو دوی ځان ته اور بل کو، ځان یې ګرم کړو او سندرې وویلې او ګډاګانې وکړې. د نیمې شپې دغه تنانو په دغه غر کې ټپې هم وویلې او نور ملګرو ترې خوندونه واغستل. ما وی یوازې زما یارینو د تورخم لارې او هر سړی درمان دي زینا او زما جانان خود مرګ نه غونو دا به ټیک ځان سره په زور بوتلې وینا. یوه شپه او ورځ په دغه پاک ماحول کې د تېرولو وروستو د تنان د جګبنال د ښایسته یادونو سره واپس خپل کورونو ته روان شول. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.